لټن ماما د شازیه اورنګزیب خبرې واوره. څه چلی کړې ویډیو ولګوه. دې سرې جامو پسې چې کوم مذهبي یو تاریخ لیکلی شوی دی چې اچھا دا د شهیدانو رنګ دی. پاسوا دا سنت دی. په دې خبره خلک پوه کوي چې موږ خو بختور خلک یو. موږ خو د جنت هغه جامه اچولې ده. الحمد مړه دله پرې خوله لاس کېږدی پرې خوله ورته لاس کېږده. اخا اورنګزیب یې که نه بخرنزیب یې، خو دا راته ووایه چې دا ټول الفاظ ته غلط استعمال کړي دي. د دین نه او د قرآن نه خبر نه یې نو دا خوله دې په واک کې خوځوه او دا بکواس بیا مه کوه. شازیه اورنګزیب بله خبره دا واوره چې ته د خیښې خبرې د سره مه کوه، ځکه چې ته د توپلو او د باجو په مرکز کې ناست یې. رښتیا دې وویل. توتي ګله دا زړه مې غواړي چې د سونیا شاه غله وړ لاوالم او د باچا خان او د ټول مرکز کې دننه بار کوم او پاتې شوه سره کپړه. دا شاته سره کپړه چې زمانه لګېدلې ده نو دام د جنت ته دا سره کپړه چې ده دا مونږه د سروس دپاره استعمالو. ګاډي موټر سایکل یې پینځو، راشي چې ستاسو د بوساړې پې وینځو.